انسان ولې خفوي؟ په دنیا کې اکثریت خلک خفوي ځکه دا دنیا د امتحان ځای دی. هغو چې ودونه کړي د یو بل نه د بیلیدو فکر راخستی په داسې حال کې چې مجردان د واده فکر راخستی. ماشومان د غټېدلو بیړه کوي په داسې حال کې چې غټان د ماشومتوب ارمان کوي. یو کارګر د کار د ستړي ژوند نه په تنګ راغلی په داسې حال کې چې یو بیروزګاره د کار ارمان کوي. غریب غواړي مالدار شي په داسې حال کې چې مالدار د سکون په لټه کې وي. یو عام انسان د شهرت غوښتونکی او طلبګار وي په داسې حال کې چې مشهوره انسانان د خلکو نه پټ ګرځي. په دنیا کې اکثریت خلک خفوي. آیا پوهیږئ چې دا ولې؟ ځکه دغه اکثریت د الله پر رضا باندې راضي نه وي. که چیرې د انسان هر عمل د الله د پاره وي او د الله پر رضا باندې راضي شي نو هله به انسان خوشحاله وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د الله پر رضا باندې راضي شو هغه ژوند وکړ. الله تعالی هر انسان خبردار کړی. فرمایي ومن عارض عن ذکري فإن لهم معیشة ضنکا. که چیرې تاسې له دغه هدایت نه مخ واړوئ نو ستاسې به په دنیا کې تنګ او سخت ژوند وي. په دې معنی چې غټ غټ کورونه به وي، خوشحالي به پکې نه وي، پیسې به وي، جایداد به وي، خو صحت به پکې نه وي. السلام علیکم.